अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चूंकि हम दोमره زیات لیزی شوي یو چې چا سلام نشو خشته نو په حیثیت د قوم د نیشن سلام موږ له خپل خشتل پکار. This is another question. دا به ته بیا ډیسکس کوو. نو ما څه ویل زموږ د قوم دماغ داسې دي کړل چې بس میموري ډېره کمزور شوې ده. ها ما دا ویل زموږ په قوم کې یو څو بیماریان دي هغه ډسکس کول غواړم. نمبر 1 د موبایل بیماري ډېره زیات عام شوې ده. دومره عام شوې ده چې هر چا ته لګېدلې ده. really dangerous you know. چاته چې ګورې موبایل یې غوږ ته نیولی دی څوک معشوقې سره خبرې کوي. چېرته ارمي سټېډیم کې نه نه ارمي ته به چاته پلار راشي نو بیا چېرته هغه فزیکس هغه ګوټ نه دی هلته به سکس نو ما څه ویل ستاسو زما غوندې یاداشت ډېر کمزوری شوی دی. ما خبره کوله د موبایل بیماري دومره عام شوې ده چې څوک پې جنکو سره هغه مطلب چې ګرلفرینډ سره څوک پلار سره څوک مور سره څوک ده سره څوک ملګرو سره څوک خرو سره ډنګرو سره سپو سره چرګو سره مطلب دی چې به چاته د ګورې نه مطلب دی په موبایل باندې لګیا دی د موبایل بیماري ورته لګېدلې ده. دا بیماري به څنګه کمیږي او د دې لپاره به موږ څه کوو دې باندې به بیا راځو. Next. دلته زه اوس غلطه شوم. دا ګانه ما د نن نه شل کاله مخکې ویل پکار ورکه به هر وخت یې په مستۍ کې د خپل ځان نه زه چې کله ځوان یو ځل زما د ټلیفون چک ته بچې نو بیا به ګورو. یو خو مړه ده والله هېڅ دې پرته غږېږه لکه بچه کسی نے میرے ٹیلیفون کیا ہے हेलो السلام علیکم. والے دې چې تاسو ټلیفون وکړي حسن پرې خبرې تاسو نوم جی زما نوم ګلاب دین سپیکینګ. ویری ګوډ. څومره خوږ او د جادو نه ډک اواز دی. زه خو دې لیونی کړم ظالمه. دا خو لا تاسو زما ځواني رسېدلې جي دا لوړه ونه ګڼې څه ګڼ بریتونه بس هسې نه چې لیونی شم. تاسو څه تعارف دی جي څه مطلب مطلب مې دا دی چې د سهار دښمنه خو نه مطلب نه خبره مې دا کوله چې ته په وجود کې غټه یې که نری smart. دا توري وګدې ځلته ادا د باڼه دا توري غټي سترګې ما وایي چې دا ملاقات وکړه کوم دي یو څه د جمعې په شپه
Normalmente, مردم خلق لشبه اتیرو کی ملاوی دی نافقم دیگه پر مبارکی ده څه دی واه یریږه ما خو ستا امتحان اخیستو چېرته دې خوښی هلته به ملاوي یریږه به وایي واه خو هسې د زړه سره مغبره ډېر د سکون او د آرام ځای دی الو 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 دا خو بنده څومره خوږ اواز یې څومره د مینې ډکې خبرې او د اخره کې څوک وایي د شپې ملاقات هم په مقبره کې ټول سینس یې راته ګډوډ आशिकाना माहौल दिल खोया खोया वाय दिल खोया खोया गुमसुम पर जोर कोई ना वही दिल खोया खोया वही दिल खोया खोया पूरी सलाम क्या तेईस को मरस के तुम मुक्तदा थे ټول وجود مې د دې شپه سره تک داسې ټکېدلی دی چې چوره دی دا د سویلو مسلماني دا د سویلو دا د محبت مرض دا د محبت مرض په هر ځای کې خور شوی دی دا د محبت مرض په هر ځای کې خور شوی دی اور د عشق په زمین لګېدلی دی اور د عشق په زمین لګېدلی دی دا د محبت مرض په هر ځای کې خور شوی دی دا د محبت مرض په هر ځای کې خور شوی دی اور د عشق په زمین لګېدلی دی اور د عشق په زمین لګېدلی دی خوی زما منی کنا نو اندوانی او اندوانی ورې د عشق او د محبت دا مرض ډېر ګرم وي هسې نه چې ګور دې د کار پرېږدي دا مرض خو زما د عمر شو وایي خوی تا راته ووایه هغه څوک او د کوم ځای دی لالا هغه سره زما په ټلیفون خبرې شوې خیال کوه په موږ را چپه نه لګې نمبر یې راکړه نمبر یې در کوم خو هغه سره به ډېر په تمیز خبرې کوي الله په خیر کړي हेलो अस्सलाम वालेकुम السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او ته خبرې څوک کې ایک رنگیلا خبرې کو تاسو ډېر ښکلی دی او ډېر خوږ دی آی لو یو جانو ستا دې خبرو خو زما نه زړه ویوړو او لږ د پاسې وویشتم ما ته خو یو ایزي لوډ وکړه پلیز دا څه وی او کنه په موبایل کې مې بیلنس نشته کله به میناویږو ښه ما خو نه پېژندلې ما ته څه ژر سوګي زما خو خالي د ایزي لوډ نه مطلب دی اوکې ته خدای په امان زر وکړه ښه ولې چې ټایم وانه خلي تم د ځان خیال ساته Hello. Huh? Como tu ne? Gora bibi zo star adakar superstar. Actually zama pa life ki domre jine ke zi or razi che. یقینو که چې ما سره دومره ټایم نشته چې زه جنکو سره خبرې وکړم بند که فون پلیز ها No, you have dialed the wrong number.
मिस्टर जिमी पूरे ژوند کې ته یو جنر ټلیفون کو आवाज یې بند کو ډېر بد دی غلطي وکړه سخته غلطي وکړه اوس ورسره خبرې کوم راغواړم अब हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जब सनपरी खबरें को जमारो इतने रंगीला हो जानू जान तसु खपरे तसु गुस्से हो दा खबरें होगा ओके इतने रंगीला खुदा ना हुआ चित्त सो गया stupid हाँ تستعرض على خور سر لينده دغه نو بس مرشوا ستا خور زمان او زما خور ستا دیر خلا زیرا تخیا یو کس بستا طرفا او یو کس بزمان طرفا چی جرگی کما فیصله وکړه هغه به مونږ ته منظوره نور خبرې به د فیصلې نه پس کوو یاره دومره بیزتي خو زما چې ته په ژوند نه وشوې خو دا ښه دی چې څوک شته یې نه مسټر جیمي چې چاته یې هم نه وې ګورې بس ځان خاموشه کړه ایګزیکټ